سلامونه لیدونکو زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه کولی شو موږ فورکس مارکیټ کې اکاونټ جوړ کړو او هلته ټریډ وکړو. نو ملګرو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. موږ به نن ویډیو کې انشاءالله داسې زبردست بروکر او همداشانتې ښه اعتباري او د اکاونټ جوړولو اسانه طریقه چې کوم اسانه شرایط لري، نو ډیپازیټ او ویډرا طریقه او همداشانتې د اکاونټ اپروف کولو طریقه به ټوله تاسو ته موږ در وښیو. نو ویډیو وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ، صحیح ده. سټیپ بای سټیپ یې وګورئ ځکه دا ډېره مهمه برخه ده د دې اکاونټ جوړولو. نو د دې دپاره ملګرو چې تاسو په فورکس مارکیټ کې اکاونټ خلاص کړئ او هلته ټریډ وکړئ، ټریډ کولو تاسو زمینه برابره شي، نو تاسو مجبور یاست یو بروکر سره اکاونټ جوړ کړئ. بروکر څه ته وایي؟ بروکر یو شرکت دی چې هغوی فورکس مارکیټ ته مستقیما لاسرسی لري او هغوی موږ ته دا فرصت یا زمینه برابروي چې موږ هغوی سره اکاونټ جوړ کړو، موږ فورکس کې هم هغه وکړو، ټریډ وکړو. خو صرف هغوی دغه دا وي چې دوی فیس موږ نه اخلي، د هر ټریډ په سر موږ نه فیس اخلي. کله چې مقصد موږ ټریډ کوو هغوی یو 20 سنټه 30 سنټه فیس موږ نه هر ټریډ کې اخلي. نو دا د ټولو بروکرانو دا شرط دی، بغیر د دې نه موږ نشو کولی چې په فورکس کې کار وکړو. نو ملګرو تر ټولو ښه بروکر چې فیس یې هم کم دی، افغانستان کې هم کار کوي او شرایط یې هم اسانه دي او ډیپازیټ یې هم $12 دی، یعنې یوازې په $12 تاسو کولی شئ په فورکس مارکیټ کې کار وکړئ. او همداسې ویډرا هم $10 ده چې باینانس نه ورته لیږل کېږي او هم باینانس ته بیرته پیسې را لیږلی شئ. تاسو هر کرپټو مقصد تاسو لیږلی او را لیږلی شئ. نو دا یې تر ټولو ښه او اسانه دغه دي شرایط دي چې مونږ کولی شو څه ستونزه نه لري او کولی شو مونږ اکاونټ پکې جوړ کړو. او صرف یو خبره ده چې تاسو اکاونټ جوړوئ، یو الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ، دې دواړو کې یو باید تاسو سره وي. او بل دویم چې دی پروف اف ریزیډنس دی، هغه یو فارم دی، هغه جوړېږي، ډېر اسانه او ډېر عادي تیار ما جوړ کړی دی، هغه به هم تاسو ته درکړم. صرف خپل نوم پکې ولیکئ، نور به تاسو ته اپروف کړي، انشاءالله اپلوډ به کړو، تاسو اکاونټ به اپروف شي، مشکلات پکې نه راځي. ښه ملګرو د دې لپاره چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو به راشئ په ویډیو ډسکرپشن کې ما لینک اچولی وي، کیپیټل ایکسچینج یا فورکس اکاونټ جوړول لینک، هغې باندې به کلیک وهئ، تاسو به دا صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو دغه فورم ډک کړئ، ډېر اسانه طریقه ده. نوم دی، فرست نیم لاست نیم او ایمیل دی، نمبر دی، که نه دا شیان دي، پاسورډ دی. پاسورډ به صرف داسې پاسورډ ورکړئ چې تاسو هغه په سپیشل کرکټر پکې وي، که نه لکه $ساین او هیش او دا شیان آټ او دا شیان پکې وي او واړه حروف هم باید ولري. نو ملګرو زه چې تاسو ته اوس یو تشریح کوم، نو دومره وخت نیسي، ویډیو اوږدېږي، نو صرف په دې خاطر چې تاسو مشکل دومره نه دی، صحیح تیار لیکل شوي د همغه شیان ورسوي فورم کې. کله چې تاسو فورم ډک کړو ملګرو، تاسو به ساین اپ باندې کلیک واخلئ. کله چې ملګرو تاسو ساین اپ باندې کلیک واخیسته، نو تاسو ته به بله صفحه راشي، وبه تاسو کوم ایمیل ورکړی دی هغې ته موږ لینک لیږلی دی. نو لاړ به شئ، خپل ایمیل به خلاص کړئ، هلته به تاسو ته یو ایمیل نوی راغلی وي، میسج به راغلی وي او هغه به خلاص کړئ، هلته به لینک وي، هغه به کلیک واخلئ. نو ستاسو د اکاونټ به چې دی ویریفای شي، یعنې ایمیل سره به ویریفای شي. کله چې ایمیل سره ویریفای شو، نو تاسو اکاونټ صرف د ایمیل سره ویریفای شو، نور کار بیا پکې پاتې دی. ښه، نور کار څه، تاسو بیرته راشئ کیپیټل ایکسچینج ته او دلته به ساین ان باندې کلیک واخلئ، صحیح ده، یعنې خپل اکاونټ ته به سر نه لاګین شئ. کله چې اکاونټ ته لاګین شول ملګرو، دلته به تاسو خپل پاسورډ او شیان به ورکړئ، لاګین به شئ. کله چې لاګین شولئ، تاسو به راشئ دغه 3 کرښې دي، دا به ووهئ. کله چې دا ووهلې، دلته به تاسو په دغه پروفایل چې لیکلی دی په دې باندې به کلیک واخلئ، صحیح ده. کله چې پروفایل باندې کلیک واخیسته ملګرو، دلته به تاسو لیکلي ویریفای یور پروفایل، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. ښه، کله چې ویریفای یور پروفایل باندې کلیک واخیسته، نو تاسو ته به ملګرو دغه صفحه راشي. په دې صفحه کې څه دي، ډاکومنټ ټایپ ته مقصد تاسو دلته کوم څه باندې تاسو ویریفای کوئ. که چېرې تاسو سره الکترونیکي تذکره وي، نو آی ډي کارت انتخاب کړئ منځنی، او که پاسپورټ وي خو پاسپورټ انتخاب کړئ، صحیح ده. نو الکترونیکي تذکره صحیح ده، همدغه الکترونیکي تذکره به انتخاب کړئ. بیا به تاسو په دې صفحه کې په دې خانه خالي کې، دا غټ خانه خالي ده، په دې کې به تاسو د تذکرې مخه عکس ورکړئ، صحیح ده، اپلوډ به کوئ ورته. کله چې د مخ عکس اپلوډ کوو، په دې لاندې یو کې به تاسو څه وکړئ، په دې لاندې یو کې به تاسو د تذکرې شا مخ عکس اپلوډ کړئ، سمه ده. نو کله چې دا هم اپلوډ کړو ملګرو، له دې نه وروسته بیا راځي پروف اف ریزیډنس، صحیح ده. مقصد ستاسو د اوسېدو یو ثبوت دی چې یو بیل وي، یو شی وي، تاسو باید ورکړئ، صحیح ده. ادر کې دا همدې ادر کې به تاسو پرېږدئ،
دې باندې به کلیک نه کوئ او دلته به تاسو په دې ځای کې به ودرېږئ او لاړ به شئ زما په دغه ویډیو ډسکرپشن کې یو بل لینک دی هغې به تاسو کلیک واخلئ صحیح ده هلته ما لیکلي وي چې یوټیلیټي بیل یا یو بیل لینک دی نو تاسو به په هماغه باندې کلیک واخلئ کله چې ملګرو په دې باندې کلیک واخیسته نو تاسو ته به ډایرکټ دغه فورم چې دی په یو سایټ کې کنوا کې خلاص شي صحیح ده کنوا کې به تاسو ته دغه سایټ دغه فورم چې دی البته دا به تاسو ته خلاص شي دا ډول فورم دی صحیح ده نو دا فورم چې دی په دې کې به تاسو څه وکئ دې کې به تاسو نور ډېر کار نه لرئ صرف انوایس نمبر چې دا به چینج کړئ او نوم چې دی ګورئ دلته ما خپل نوم لیکلی دی دا به تاسو چینج کړئ او لاندې ډیټ چې دی که نه دغه ډیټ به تاسو صرف یو ورځ مخکې کوئ یعنې 15 14 16 17 شل داسې یو انتخاب کوئ صحیح ده مشکل نشته دی باید یو میاشت نه ډېر وخت نه وي شپږ میاشت نه ډېر وخت نه وي شوی بس نور یو څه پکې کار نه لرئ او صرف یو بل کار وکړئ چې تاسو دغه کومې پیسې چې لیکلي دي که نه دا ګورئ 100 او 500 دي بیا 1.5 سل دي دغه کې به تاسو لږ ایډیټ راولئ خو لاندې مجموعه ګورئ ټوټل چې لیکل شوي دا به تاسو پوره راوباسئ دې کې غلطي ونه کوئ نو ټیکس سره دا $1400 راځي تاسو حساب وکړئ ښه ټیکس د پاسه دی هغه دې سره 1400 راځي نور پاس پیسې چې $1400 راځي نو دا به تاسو 1400 برابرې کوي ښه دا چې دغه شو نو دې نه وروسته به تاسو دغه شیر بټن ووهئ هغې نه وروسته به تاسو ډاونلوډ ووهئ صحیح ده کله چې ډاونلوډ وهل پی ډي اف به تاسو سره دا ډاونلوډ شي کله چې ډاونلوډ شو ملګرو تاسو به راشئ دلته هماغه ځای ته او دا به ورته اپلوډ کړئ کله چې اپلوډ کړو نو تاسو سره به دغه اکاونټ چې دی ټول شیان به پوره شي بیا به تاسو سبمیټ ډاکومنټس باندې کلیک واخلئ کله چې سبمیټ ډاکومنټس باندې کلیک واخلئ تاسو د اسنادو چې دوی ته ولیږل شي ښه ملګرو کله چې اسناد شیان ولیږل شو له دې نه وروسته دا 1 ساعت نه واخله تر 4 ساعتونو پورې ستاسو اکاونټ اپروف کېږي ایمیل به درته راشي وګورئ بیا به اپروف شي